سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ختیځ زون ته د سفر پر مهال د 201 خالد بن ولید خپل اردو مسؤلینو سرتیر د په وینا کې ویلي اوس باید د خپلو شلو کلونو قربانیو د ثمرې ساتلو لپاره کار وکړو نورې د نوموړي په دغه غږیز پیغام کې واورئ خپل نظریات مو سره په دې اړوند کمنټ کې شریک کړئ. موږ او تاسې چې جهاد کوه قربانۍ مو ورکولې ستړیاوې مو ګاللې دا د دې دپاره وه چې موږ د خپل وطن د کفري اشغال څخه خلاص او په دې نظام کې بیرته هغه اسلامي نظام چې د دوی لخوا څخه ړنګ شوی و اعاده او پر موږ او تاسې باندې جهاد فرض عین نو د الله جل جلاله لخوا څخه را باندې فرض شوی جهاد دې ته مو ملا تړلې وه هر قسم قرباني مو ورکوله زحمتونه مو ګالل شهیدان مو ورکړل کونډې و یتیمان راته پاته سول زخمونه مو وګالل اسارتونه او بندونه مو وګالل بالاخره د دې ټولو قربانیو او د اوږدې شل کلنې مودې وروسته د الله جل جلاله په خاص فضل او نصرت سره موږ او تاسې هغه اهداف چې غوښتل مو هغه مو ترلاسه کړل هم اشغال په کامله معنا د افغانستان څخه ختم شو او اشغالګر په تیښته باندې د دې وطن څخه ووتل او پښې سپکې کړې موږ او تاسې د خپل زړه هغه ارمان چې دا 10 کاله مو درلودی او هر راز قربانۍ مو د هغه دپاره ورکولې هغه مو لاسته راغی اوس وخت د دې دی چې د خپلو 10 کلونو قربانیو د ساتلو دپاره د دې خپلو ټولو تکلیفونو زحمتونو بندونو اسارتونو زخمونو په نتیجه کې د راغلي ثمرې د حفاظت لپاره کار او دا وساتو ګورئ همیشه مسلمانان د جنگ په ډګر کې د جهاد په ډګر کې د مبارزې په ډګر کې بریالي شوي وي بریا یې موندلې وي